دوحه کې د ملګرو ملتونو ناسته، افغان پلاوي پکې زړور ګډون وکړ. د باختر اطلاعاتي اژانس مبصر تر همدې عنوان لاندې په کړې تبصره کې ویلي د ملګرو ملتونو سازمان د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه رابللې وه چې د ذبیح الله مجاهد په مشرۍ د افغان حکومت رسمي پلاوی هم ګډونوال و او ناستې ته یې په ډېرو قوي او معتبرو الفاظو خبرې کړې. مبصر زیاته کړې چې ښاغلي مجاهد ډېرې په ثبوت ولاړې خبرې کړې او که ملګري ملتونه یا په ټوله کې نړۍ غواړي په رښتیا هم د افغانستان ستونزه حل شي، نو د افغان پلاوي له لوري د وړاندې شویو طرحو، وړاندیزونو او غوښتنو په منظم ډول تطبیق کولی شي دغو ستونزو ته د پای ټکی کیږدي. د مبصر په وینا لکه څنګه چې ذبیح الله مجاهد هم په خپله وینا کې د کابل او نړۍ ترمنځ د تعامل مسلې ته اشاره کړې، باید ووایم چې نړۍ پرته له دې چې له اسلامي امارت سره چې خپل افغان ولس د حکومت په توګه منلی او غوره کړی دی تعامل وکړي، بله لار نه لري. ځکه دا خبره باید ټول اړخونه ومني چې اسلامي امارت سره مخالفت له افغان ولس سره مخالفت دی او له همدې نظام سره همکاري له افغان ولس سره همکاري ده. او په تیرو 2-3 کلونو کې معلومه شوه چې افغان ولس او اسلامي امارت یو له بل سره کلک ولاړ دي او تاریخ ثابته کړي چې افغانان د خپلو ارزښتونو پر ضد کړنې نه مني. نو اسلامي امارت هم د افغانانو یو له مهمو ارزښتونو څخه دی چې د سلګونه زرو شهیدانو د وینو په بدل کې یې ټینګ کړی دی. د نوموړي په باور د ملګرو ملتونو دغه ناسته کې یوه مثبته کړنه دا وه چې د افغانانو قاتلین، د افغانستان لوټماران او هغه کسان نه وو وربلل شوي چې په تیرو څو لسیزو کې د افغانستان په بدن تور سرطاني داغونه وو چې الحمدلله د اسلامي امارت په راتګ سره افغانان له دغه مصیبت څخه خلاص شول. په تبصره کې زیاته شوي چې ښکاري دغو افغان ضد څیرو ملګرو ملتونو او نړۍ ته هم خپل باور بایللی او نور د پام وړ نه دي. د تبصرې په وروستۍ برخه کې راغلي چې د ملګرو ملتونو د دغې ناستې په څنډه کې د بېلابېلو هیوادونو او اسلامي امارت د استازو ترمنځ لیده کاته هم د افغانستان او نړۍ ترمنځ د تعامل یو ښه زیری له ځان سره لري او دغه چاره د ټولو په ګټه ده.